مهنګایي ده، مهنګایي ډېره زور شوې ده. راتلونکي هفتې له به الله تعالی ټول حالات برابر کړي، بدل کړي. السلام علیکم ملګرو، د مولانا صاحب خپلې خبرې کړې دي ګرانۍ په باره کې. نو نن سبا هر ځای ګرانۍ په باره کې اختلاجونه شروع دي هر ځای کې. نو ګرانۍ ډېره ده، نو د ګرانۍ به څنګه ختمېږي؟ د مولانا صاحب دا ویډیو ګورو مخکې ملګرو چې لازمي شیر کې راځئ. مهنګایي ده، مهنګایي ډېره زور شوې ده او څه حالات داسې دي وروڼو. یو خبره راته وکړم، اوس چې کوم حال راځي نو هغه زموږ د خپله لاسه هم خرابېږي. کورونا وه، د غوانو مرض و، بیا ورپسې اوس دا مهنګایي ده، پکې منځ کې هم بل حالات رالل. دې موبایل پکې هم ډېر کردار ادا کړی. یو وړوکې خبره بس یو شور ته شعاب ته جوړ شي. زموږ اکابر فرمایي چې فتنه، فساد او خراب حالات دا خپله کې باس کې مه راولئ، په دې هر وخت خبرې مه کوئ. د دې په ځای الله طرف ته متوجه شي. مونږ ټول رس تفسیري وکړو، یو پیسه د هغې فایده مونږ ته نه راځي. که د هغې په ځای مونږ الله ته وجاړو، شاید باید زما ستا په جړه باندې د ټول ملک حالات الله برابر کړي. او د عوام ورونو ته هم تاسو خدا شکر دی الحمدلله جوړاو یې خانقاه شریف ته راځئ، خو چې دا خلک تنګ هم دی او اړم هم دی او علماو ته هم نه رانږدې کېږي. مهرباني وکئ د خپل کلي نږدې مدرسې ته ورشئ او وړو ماشومانو ته استاذ ته وله ووایئ، وایي دې ماشومانو ته ووایئ چې د دې ملک دپاره دعا وکړي. یقین وکئ راتلونکي هفتې له به الله تعالی ټول حالات برابر کړي، بدل کړي به یې. ګناهونه دي، د ګناهونو اثر دی. هغه آیت شریف دی، الله رب العزت فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ښکاره کېږي، ظاهریږي، راوچتېږي فساد په ځمکه کې، په بر کې او په بحر کې، هم په وچه باندې هم په لونده باندې، د خلکو د عملونو د خلکو د لاس. الله فرمایي د دی د وجې ګناهونه زور دي، فسادات زور دي، قتل و غارت دی، دا څه دي؟ حدیث کې راځي اخیره زمانه کې به قاتل او مقتول دواړه جهنم ته ځي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل نو صحابو ته تپوس وکړه یا رسول الله قاتل خو به د دې قتل په وجه باندې دي، دا مقتول به ولې جهنم ته ځي؟ وی د دې مقتول هم دغه اراده وه چې د دې قتلوم، دې قاتل که دا مقتول پرېښودو نو دا مقتول به قاتل شوی او دا قاتل به مقتول شوی. یعنی مطلب دا ټول خلک یو بل پسې شي. حالات داسې دي جنګ او د چرګ تپوس شته، د بنده تپوس نشته. هغه بله ورځ دلته کې راته ښکاري زمونږ د ټاون شاه منصور ټاونشپ کې دوه کسان، دوه بنیانې وویشتل، ښځه او سړی به پته نه لګي څوک و څوک نه و، خپله کې څه رشته وه نه وه، هغه ما ته اړو پته نشته، نه تپوس کوم راباندې بوج کېږي. هغه مړه شو، ما ته چې چا ووایي نو ما وی یقین وکئ چې چېرته چرګه به د چا د ګاډي لاندې شوه نو ټول چم به راجمع شو او کلی به راجمع شو، وی به د چا چرګه وه او دا چا وواله وه، لکه خیال کوه که نه، او بله وخت به په هغې خبرې وي. او اوس د بنده تپوس نشته، بیا اړو چا ونوي چې څه وه څه نه و. او د پولیس په منځ کې سړی، د پولیس په منځ کې بله مې یو پولیس افسر راغلی او تعزیت له هغه ته مې وویل ما دا حالات بدلېږي به الله به یې بدلی، خو ما ګوره ټول به خپل کردار ادا کوم. ما ته خو ووایې چې څه راباندې ږدئ. یو د دې سیاسي حالاتو نه ما دا شی بچ کئ، راپاسئ د دې ذلې په غم کې. ټول ملک خراب دی خو مونږ سم خراب شو. دې ذله کې فسادات ډېر شو، د هغه پته نه لګي څه وجه ده، د چا راته خیال شوی ده. پولیس په منځ کې داسې کار کېږي، سړی د دې افسرانو څه مطلب شو، څه ضرورت دی دی